بسم الله الرحمن الرحیم په انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل کې تاسو ته په هراله او ستړي مشو یم ملګرو نننی کلاس کې مستاسو د پاره ډېری مهمه جملې راوړې دي دا جملې مې راوړې دي کوم چې تاسو په خپل کور او کلی کې استعمالوي ډېر مهمه سنټنس دي تاسو د پاره کو چرته تاسو کلاس تر پای ورو دا تاسو ډېر پیدامن ثابت شي راځي خپل نه کلاس شروع پهله سنټنس موږ سره اساده ډو می اپیور زما یو کار وکړه اکثر موږ پښتانه تاسو په پښتو کې مخاطب اکثر یو کس ته خپل ملګری ته هلکه زما خو یو کار وکړه نو موږ ورته په انګلیش کې څه وایي ډو می ا پیور یعنی زما یو کار وکړه دیس ټیبل از کاسټلی دا میز ګران دی کو تاسو چرته یو دکاندار له ورشئ که نه او تاسو ورته وایي چې هلکه دا میز ډېر ګران نه دی یعنی د دې قیمت ډېر زیات نه دی نو تاسو به ورته څه وایي دیس ټیبل از کاسټلی یعنی کو چرته یو بل څیز نو تاسو ورته وایي دیس پلان کې شی از کاسټلی یعنی چې څه خو می تاسو د ټیبل په ځای باندې هغه لګوئ او تاسو مطلب بیا همدغه رنګې سنټنس استعمالولی شئ تاسو صرف سنټنس ته لږ شانته غور کوئ انګلیسي ډېره اسانه ده دومره ګرانه نه ده اټس میټر آف ټایم د وخت خبره ده کو موږ اکثر موږ یو بل ملګري ته وایي هلکه موږ دا د وخت خبره ده یعنی د ټایم خبره ده موږ وایي نو موږ به په انګلیسي کې څنګه وایي اټس میټر آف ټایم اټس دلته موږ دا اټس هم ویلو شو دا موږ اټ از میټر آف ټایم داسې هم ویلی شو دا اټس چې کله راشي دا تاسو ته ما مخکې مې ایکسپلین کړو چې د دې مطلب دا هم کیدی شي اټ از او اټ هیز دا هم کیدی شي خو تاسو دا هم داسې ویلی شئ اټس میټر آف ټایم د وخت خبره ده موږ په پښتو کې وایي که نه دغه رنګې لیټ بایګانز بی بایګانز چې څه وشو بس وشو دا معنی ایډیټینګ کې غلطي شوې ده چې څه وشو بس وشو اکثر موږ نه څه غلط کار وشي یا مطلب موږ څه یو کار وکړو داسې چې موږ وایو هلکه بس داسې غلط کار رانه وشو او موږ یو بل ملګري ته وایو چې هلکه بس څه وشو هغه وشو بس نور خیال ساتئ نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي لیټ بایګانز بی بایګانز یعنی چې څه وشو بس وشو نور غلط کار به موږ نه کوو هی از پیټي شاپکیپر هغه خو یو عام دکاندار دی اکثر موږ په خپل کور کې یا موږ په خپل کلي کې موږ وایو هلکه مړه دا کس یو عام دکاندار دی یعنی ورکوټ یو دکاندارګۍ شانته دی که نه نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي هی از پیټي شاپکیپر یو وړوکی شانته مطلب موږ وایو هلکه دا خو یو عام شی دی دې لپاره انګلیش کې پیټي یعنی هغه خو یو عام دکاندار دی دس مینګو از اوور رایپ دا ام ډېر پوخ دی که تاسو ورشئ دکان ته ورشئ یا مطلب خپل کور کې تاسو راونه درشئ دا ام ډېر زیات پوخ شوی دی که نه یو څیز میوه چې له خپل نه ورغلی موږ اوور رایپ په انګلیش کې ویلی شو نو تاسو په انګلیش څه وایي دس مینګو از اوور رایپ تاسو ته ما مخکې مې ویلي چې دلته اوس کوم مطلب بله میوه نو تاسو د هغې نوم والی او دغه وایي چې از اوور رایپ یعنی دا څیز ډېر پوخ دی وټ وډ یو لایک ټو هیو دا موږ داسې هم ویلی شو وټ وډ یو لایک ټو بای ته څه اخیستل غواړې که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې هلکه ته څه اخیستل غواړې نو موږ ورته په انګلیسي کې وټ وډ یو لایک ټو هیو یا موږ ورته داسې هم ویلی شو وټ وډ یو لایک ټو بای یعنی ته څه اخیستل غواړې بوزو بل ورور بوزو یا بل څوک بوزو هغه نه پوښتنه وکړو چې هلکه ته څه اخیستل غواړې بازار کې نو تاسو به ورته په انګلیش کې وایي وټ وډ یو لایک ټو بای یا وټ وډ یو لایک ټو هیو I want to buy a book زه کتاب اخیستل غواړم که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه کتاب اخیستل غواړم په انګلیش کې به ورته څه وایي I want to buy a book تاسو ته بل څیز نو تاسو ورته وایي I want to buy دغه څیز نوم چې انګلیش کې تاسو له درځي اوکې ما تاسو کړی ده او نور انشاءالله وکړم او په دې چینل کې تاسو ورشئ زموږ ایباو ته ورشئ تاسو ته لیست هم میلاو شو په هغې کې ډېرې ویډیوګانې دي هغه ګورئ هغې سره ستاسو انګلیسي زیات مضبوطېږي لیټس go to the other shop زه چې بل دکان ته لاړ شو که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه چې بل دکان ته لاړ شو یعنې د دې دکان نه ځو بل دکان ته نو موږ ورته په انګلیسۍ کې څه وایي لیټس go to the other shop شاپ چې کومه دی دکان ته وایي ادر چې کومه دی موږ بل دپاره استعمالو که ته یو بل څیز بل لپاره موږ په پښتو کې چې کوم ټکی استعمالو بل هغې لپاره موږ په انګلیسۍ کې استعمالو ادر I can't choose between these two زه په دوو کې نشم خوښولی تاسو ځان سره اکثر یو کس بوځئ یا تاسو په خپله چېرته دکان ته لاړ شئ او تاسو هلته یو څیز اخلئ او ته وایې چې هلکه زه خو په دې دوو څیزونو کې یو هم نشم خوښولی یعنې ښه خیران چې زه اوس په دې کې کم څیز والمه یا کم ځان له پکې خوښ کړم چې دا زما شي نو تاسو به په انګلیسۍ کې څه وایي I can't choose between these two یعنې زه په دوو کې نشم خوښولی یعنې چې زه اوس ځان له کم یو څیز والمه I don't like this one ما ته دا یو نه دی خوښ
که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه ماته خو دا یو څیز نه دی خوښ، تاسو اکثر یو خپل ملګري ته وایئ چې هلکه ماته دا یو څیز نه دی خوښ یا دا یو څیز ماته بالکل خوښ نه دی، نو تاسو په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ؟ I don't like this one. لایک موږ څه ته وایي؟ لایک مطلب وي خوښولو ته، او لایک چې کومه دی په هر ځای کې مطلب خوښول معنا نه ورکوي. یعنې ته وایې دا شی زما خوښ دی I like this thing، او لایک موږ د دې لپاره هم استعمالو کله چې یو شی د بل شي په رنګي وي. Can you show me something new؟ آیا ته ماته څه نوي څه ښودلی شي؟ که چېرته تاسو یو دکان ته ورشئ او ته یو دکاندار ته ووایې چې آیا ته ماته څه داسې یو نوی شانته شی ښودلی شي، تاسو دکان ته ورشئ چې نوي څه راغلي، سودا وغیره څه راغلې ده، نو تاسو به ورته په انګلیش کې څه وایي؟ Can you show me something new؟ یعنې something موږ څه ته وایي؟ څه نوی شی. something څه ته وایي؟ څه نوی شی یا مطلب نوی څیز په پښتو کې ورته موږ همدغه رنګې ووایو. Don't you have a better quality in this؟ آیا تا سره په دې کې ښه معیار نشته دی؟ که ته چېرته یو دکان ته لاړ شي او یو دکاندار نه پوښتنه کوي چې آیا تا سره په دې څیز کې څه ښه شانته شی نشته دی، نو تاسو به ورته په انګلیش کې څه وایي؟ Don't you have a better quality in this؟ یعنې تا سره په دې څیزونو کې نور څه ښه کوالټي والا شی شته چې د ټولو نه ښه وي، نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't you have a better quality in this؟ How much these books cost؟ د دې کتابونو څومره قیمت دی یا د دې کتابونو څومره نرخ دی. تاسو چېرته د یو دکاندار نه کتابونه والئ او ته چې تپوس وکړي چې د دې کتابونو ماته نرخ وښایه، د دې کتابونو ماته قیمت وښایه، څه قیمت دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي How much these books cost؟ ملګرو ځینې کسان ماته وایي چې د هر ټکي معنا کوه، نو که د هر ټکي معنا موږ کوو بیا به کلاس ډېر اوږدېږي، خو زه به بیا هم کوشش کوم دلته به دا بک کاسټ موږ څه ته وایي؟ کاسټ موږ قیمت ته وایي، یعنې یو څیز پرایس ته موږ وایي، قیمت څومره قیمت دی، څومره نرخ دی. This shoe is very loose. دا بوټ ډېر کلاو دی. دا پښتو لیکلو کې د ما نه لږه شانته غلطي شوې ده، بخښنه غواړم په دې وجه، ځکه چې موږ نن کلاس مطلب ټیمه موږ څه نه وو، خو بیا موږ کوشش کوو چې ستاسو دپاره نوی کلاس راوړو، خو په دې پښتو لیکلو کې لږه معمولي غلطي نه موږ نه کېږي، نو دې سره موږ بخښنه غواړو. په انګلیسۍ کې هم کېږي خو له پښتو کې هم کېږي، نو دې سره موږ تاسو نه بخښنه غواړو. انشاءالله کوشش کوو چې موږ نه غلطي نه کېږي، خو بیا هم انسان غلطیانې ډېرې کوي. To err is human، یعنې انسان چې کومه دی غلطۍ والا دی، غلطي به انسان خامخا کوي. نو که موږ چېرته یو دکاندار ته وایي چې هلکه دا بوټ خو ډېر کلاو دی، نو تاسو به ورته په انګلیش کې څه وایي؟ This shoe is very loose. loose چې کومه دی یو څیز کلاو ته وایي. که تاسو چېرته مطلب خپل کمیس څه خو مه اچوئ، مطلب هغه کلاوي، نو هغې ته موږ څه استعمالولی شو په انګلیش کې؟ لوز، یعنې کلاو. I need a good quality bed sheet. ما ته یو ښه څادر پکار دی. یعنې که ته چېرته یو دکاندار ته وایې چې هلکه ما ته یو ښه څادر پکار دی، نو تاسو به ورته په انګلیش کې څه وایي؟ I need a good quality bed sheet. هاوس bed sheet څه ته وایي؟ bed sheet چې کومه دی څادر ته وایي. څادر ما ورته ځکه دلته لیکلی، bed sheet هغې ته وایي کوم بېډ باندې چې تاسو څملی هغې په پون د پاسه چې کوم څادر وي هغې ته موږ څه ویلی شو؟ سمپل. په انګلیسۍ کې موږ ورته ویلی شو bed sheet، یعنې څادر هم ورته موږ ویلی، کټ څادر ورته موږ وایي سپیسیفیکلی په پښتو کې. Can you tell me where the shopping mall is؟ آیا ته ما ته ویلی شي چې شاپینګ مال چېرته دی؟ که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه ته ما ته ویلی شي چې شاپینګ مال چېرته دی؟ شاپینګ مال څه ته وایي؟ شاپینګ مال هغه ځای ته وایي په کوم ځای کې چې خلکو دکانداران پکې سودا خرڅوي او کسټمر چې کومه دی اخیستونکي پکې سودا اخلي. نو تاسو که یو کس نه تپوس وکړئ چېرته بهر ملک ته لاړ شئ او تاسو ورته وایي چې هلکه ته ما ته دغه رنګې شاپینګ مال ښودلی شي چې چېرته دی، نو تاسو به ورته په انګلیش کې څه وایي؟ Can you tell me where the shopping mall is؟ I am short by 200 rupees. ما سره 200 روپۍ کمې دي. یعنې که موږ چېرته یو خپل ملګري ته وایي چې ما سره 200 روپۍ کمې دي، یعنې کمی دی راسه، نو تاسو به ورته څه وایي په انګلیش کې؟ I am short by 200 rupees. یعنې که ته چېرته ملګري ته وایي چې هلکه ما سره 200 روپو کمی دی، نشته دی راسه، نو تاسو ورته سمپل ویلی شئ I am short by 200 rupees. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. زه امید کوم چې دې کلاس نه به تاسو ډېره فایده اخیستي. دا کلاس چې کومه دی دا تاسو له ما دې لپاره راوړی چې چېرته تاسو بازار ته هم لاړ شئ،
نو تاسو ته په انګلیسي ویلو کې مشکلات نه. زمونږ همدغه کوشش دی چې په پښتو کې تاسو کومې خبرې کوئ، که په کور کې کوئ، که په جومات کې کوئ، ایون رمضان چې کوم را روان دی د هغې لپاره به هم زه تاسو له سپیسیفیک کلاسونه جوړوم. اسلامیک وکیبلري شو، څومره هر څه هم دي، تاسو صرف ماته یو کمنټ کوئ، انشاءالله تاسو ته به ما هر څه ریډي کړي. ملګرو زه امید کوم چې تاسو به د دې کلاس نه ډېر هر څه زده کړي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکړئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.